سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی او زه یم کومل شبیر ټورناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. پاکستان د افغانانو په شمول د ټولو غیر قانوني خارجانو لا په پناه ورکولو د خپل امنیت سودا نشي کولی. د کال 2021 د اگست د میاشتې راهیسې 14 افغان اتباعو پاکستان کې خودکش حمله ترسره کړي. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د برطانیې د ټیلیګراف ورځپاڼه کې په خپل مضمون کې وینا وايي پاکستاني امنیتي قواو سره په ډزو کې مړه شوي 15 شپېته ترهګر افغانانو. میلیونونه قانوني افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي او د صحت، تعلیم او کاروبار په شمول ټولو مدني اسانتیاو ته لاسرسي لري. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي وینا وايي پاکستان محض هغه غیر ملکیانو ته وتلو امر کړی څوک چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني کاغذونه لري. که افغان وي یا بل څوک خارجي اتباع پاکستان کې د تل لپاره بغیر د ویزې نشي پاتې کېدی. پولیس لخوا ډي آی خان کې د ترهګرۍ یو بله حمله ناکامه. د پولیس جوابي ډزو ترهګر په تېښته مجبوره کړي. پولیس وايي پیښه کې چاته هم زیان نه دی رسېدلی. د حمله کوونکو تلاش لپاره سیمه کې عملیات جاري دي. خیبر پختونخوا کې د ترقیاتي منصوبو په ټولو مراحلو کې د نائب اعلی چارواکو په شریکولو د نائب چیرمن نذیر احمد بټ د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاه سره اتفاق کړی. په خبر کې دوی دوه ملاقات کړي. نگران وزیر اعلی وايي د پرمختیایي منصوبو په ټولو مراحلو کې د نائب شاملول به شفافیت یقیني کړي. په نائب کې د اصلاحاتو عمل خوشاین خیبر پختونخوا د پروفیسورانو لیکچررز اسوسییشن د انتخاباتو د ډیوټي نه د بایکاټ دړکا. که د صوبایي سلیکشن بورډ غونډه نه بلل شوه نو په عام انتخابات کې به ډیوټي نه ورکوي. د صوبایي سلیکشن بورډ غونډه 14 میاشتې نه ده شوې. د 12,000 استادانو پروموشن ودیدلی دی. یو شمېر استادان چې د ترقۍ حق لري بغیر د ترقۍ ریټایر شوي دي. د اسوسییشن صدر جمشید خان وینا الیکشن کمیشن وايي ټول ملک د انتخاباتو لپاره د افسرانو تربیت جاری دی. د ریټرنینګ افسرانو او ضلعي ریټرنینګ افسرانو تربیت کیږي. ټریننګ د الیکشن کمیشن د اعلی چارواکو لخوا ورکول کیږي او د دسمبر په 19 به مکمل شي. زه سهار وزیر اعظم او ماښام رانه هائی جیکر جوړ کړیو. زما په وهم او ګمان هم دا خبره نه وه چې زوینه به په تنخوا اغستو ما فارغه کړي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وینا وايي زما د فارغه کولو یو مقصد او هغه دا چې یو سلیکټډ تن راوستل شي. سپریم کورټ پاکستان انتخاباتو کې د ځنډ ټولې دروازې بندې کړي. د جسټس سردار طارق په مشرۍ کې د سپریم کورټ 3 کسیزه بینچ د اکوټي د 2 صوبایي څوکو د حلقه بندو په ضد د اپیل په اړه حکم جاری. وايي د انتخاباتو شیډیول جاری کېدو وروسته به حلقه بندۍ هیڅ اعتراض نشي کېدی. شرعی نکاح کیس کی بشرا بی بی عدالت تا غیر حاضر. د اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس سیول جج قدرت الله د کیس سماعت کړي. د خان صاحب کورودانه بیمار ده عدالت ته نشي وړاندې کېده. د بشرا بی بی وکیل عثمان ګل عدالت ته وینا د کرپشن په تور کې د پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری ضمانت منظور. عدالت لخوا د فواد چودھری د رهایی حکم جاری. عدالت فواد چودھری ته د 2 لک روپو ضمانتي مچلکو جمع کولو حکم.
कराची के द सिलेंडर चावदानी लवजी 3 तनान पहक रसीदली पीख के अतनूर तनान जोबल रेस्क्यू हुकाम वाई धमाके लवजी अमारत प्रेवती जोबल तनान सिविल अस्पताल ता मुंतकिल कृशवी د اسرائیل لخوا په غزا د ظلم سلسله جاری د اسرائیل لخوا بمباری کې نور نوي فلسطینیان شهیدان تر اوسه پورې په غزا کې اتل زر نه سیوا فلسطینیان شهیدان شوي او په زرګونو نور جوبل شوي شهید شوي وګړو کې په لوی شمېر کې ماشومان او زنانه شامل द मुल्क मैदानी इलाकों के बाद मौसम उचवी शुमाली इलाकों के सख्त यकनी गुर्जेदो इम्कान द मौसमियात महकमे वैना वाइद पंजाब खैबर पुख्तनख्वा मैदानी इलाकों बालाई सिंध की दसहर पवक द सख्त लड़े खरीदो इम्कान हम शुतुन लरी मुहिम खबरुना तासु कतल द खबरुन तफसील योलन निशान दमेना पस हम पश्तवन सरों से اوست خبرونه تفصیل د بریټن آغاز کې خبر شامل او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دی چې په کال 2020 کې 14 افغانانو په پاکستان کې خودکش چاودنې کړې دي د برطانیې د ټیلیګراف رسپاڼه کې په خپل مضمون کې نگران وزیر اعظم لیکلي دي چې د افغان حکومت سره سکیورټي په معاملاتو خبرې اترې شوې دي په جواب کې راته ویل شوی چې موږ به خپل معاملات ټیکړو پاکستان د ډېر خلکو کوربتوب کړی دی کوربتوب د پاکستان په ډي ان اے کې شامل دی نگران وزیر اعظم زیاته کړې ده چې پاکستان د افغانانو په شمول د ټولو غیر قانوني خارجانو لا په پناه ورکړو د خپل امنیت سودا نشي کولی د اطلاعاتو لپاره نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي وایي په میلیونونو قانوني افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي او دلته د صحت تعلیم او کاروبار په شمول ټولو اسانتیاو ته لاسرسي لري په یو مرکه کې هغه ویل چې پاکستان محض هغه غیر ملکیانو ته وتلو امر کړی دی څوک چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني کاغذونه نه لري هغه زیاته کړې ده که افغان وي یا بل څوک خارجي اتباع په پاکستان کې د تل لپاره بغیر ویزې نشي پاتې کېدی پاکستان د تیرې میاشتې راهیسې د غیر قانوني خارجیانو د ویستلو لپاره یو کمپاین پیل کړی و تر اوسه پورې 4,60,000 او نوي غیر قانوني افغان د تورخم او چمن د لارې خپل وطن ته ستانه شوي دي 13 هفته وفاقي کابینې د غیر قانوني خارجیانو د وتلو نیټه د دسمبر د 11 د فروری تر اخره پورې اوږده کړې وه पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो उन मुल्कों से बहुत अच्छा है और खुद अफगानों के हवाले से भी अगर आप देखें आज भी लाखों अफगान जो है जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कोई 20,000 के करीब ऐसे अफगान हैं जिन्होंने अमरीकी फौज और अमरीकी जासूसी के इदारों के लिए काम किया और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कोई 20,000 के करीब की तादाद है और ये 20,000 की तादाद को अभी तक वो अपने यहाँ मुंतकिल नहीं कर सके और जो तारकीन वतन है उनके साथ क्या सलूक होता है आप से बेहतर कौन जानता है डेरा इस्माइल खान के चारवाकी वाई पयो चेक पोस्ट दहशतगर्द हमला नाकाम کړی شوی ده پولیس د ګل پورز ویل د ترهګرو یو ګروپ 13 شپه د چونډا پولیس په یو پوسټ حمله وکړه کله چې پولیس جوابي ډزې شروع کړې نو حمله کوونکي په تیښته کې کامیاب شول د پولیس یو چارواکي ویل ډزو کې چاته هم زیان نه دی رسیدلی د حمله کوونکو تلاش لپاره سیمه کې عملیات شوي او خبر شامل د نائب چیئرمین نذیر احمد بٹ د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ارشد حسین شاہ سره ملاقات کړی دی تفصیلات مطابق په ملاقات کې خیبر پختونخوا کې د ترقیاتی منصوبو په ټولو مرحلو کې د نائب د اعلی چارواکو په شریکولو اتفاق شوی دی نگران وزیر اعلی ویلي دي چې په صوبه کې د پرمختیايي منصوبو په ټولو مرحلو کې د نائب شاملول با شفافیت یقیني کړي په نیب کې د اصلاحاتو عمل خوشایند دی هغه زیاته کړه چې د بدعنوانۍ خاتمه یو قومي فریضه ده موږ ټول له به د کې خپل رول لوبول وي
د خیبر پختونخوا د پروفیسورانو لیکچررز اسوسییشن د انتخاباتو د ډیوټۍ نه د بایکاټ درکه ورکړې ده. دوی وایي که د صوبایي سلیکشن بورډ غونډه ونه بللې شوه نو په عام انتخابات کې به ډیوټي نه ورکوي. د پروفیسرز او لیکچررز اسوسییشن صدر جمشید خان په یو ویډیو بیان کې وویل چې د صوبایي سلیکشن بورډ غونډه د 14 میاشتو نه ده شوې، د کوم له وجې چې د خیبر پختونخوا د 3.5 کالجونو د 12,000 استادانو پروموشن ودرېدلی دی. یو شمېر استادان چې د ترقۍ حق لري بغیر د ترقۍ نه ریټایر شوي دي. نوموړي وویل چې د ګریډ کې د ترقۍ د هر ملازم حق دی. حکومت د سلیکشن کمیټې غونډه راوبلي او که راوی نه بلله نو راتلونکي انتخاباتو کې بعد هر قسمه ډیوټۍ نه بایکاټ وکړي. الیکشن کمیشن وايي ټول ملکی انتخاباتو لپاره د افسرانو تربیت جاری دی. کمیشن د ګل په ورځ ویل ټریننګ ټول ملک کې د ډیویژن په سطح روان دی. دې کې ریټرننګ افسران او ضلعي ریټرننګ افسران شامل دي. د فروری د 8 انتخاباتو لپاره ټریننګ د الیکشن کمیشن د اعلی چارواکو لخوا ورکول کیږي. د الیکشن کمیشن یو بیان وايي تربیت به د دسمبر په 19 مکمل شي. په مجموعي توګه 880 ریټرننګ افسرانو او 140 ضلعي افسرانو ته تربیت ورکول کیږي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ویلي دي چې زه سهار وزیر اعظم او ماښام رانه هائی جیکر جوړ کړی و. د مسلم لیگ نون پارلیماني کمیټې اجلاس ته د وینا په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې زما په وهم او ګمان کې هم دا خبره نه وه چې د زوی نه بعد تنخواه غستو په نیمه فارغه کړي. زما د فارغه کولو یو مقصد و او هغه دا چې یو سلیکټډ تن راوستلو. نواز شریف ویلي دي چې په آئین او قانون کې گنجائش نه جوړېدو باوجود زه د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړی شوی وم. زما په دوري حکومت کې ملک نه لوډ شیډینګ ختم کړی شوی و او پاکستان ته سی پیک منصوبه را روانه وه. वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाई जैकर बन गया 1999 में और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज़ हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फ़ारिग कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ. करोड़ों गुर्बत की लकीर से बाहर निकल रहे थे तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था तरक्की में और ख़ित्ते के बाकी ममालिक हमसे पीछे थे. आज सारा कुछ रिवर्स हो गया. IMF से हमने खुदा हाफिज़ कहा था अपने ज़माने में. बैठे ये डार साहब मेरे बाएं बैठे हुए हैं, ये खुद हैं उनको अपना खुदा हाफिज़ कहने वाले. د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویلي دي چې دا وخت د پیپلز پارټي خلاف یو پارټي هم نشته. زموږ دروازې د خبرو اترو لپاره خلاصې دي. لاهور کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت بلاول ویلي دي چې زموږ مقابله د غربت، ګرانۍ، بیروزګارۍ سره ده. دا وخت په ملک کې ګراني، بیروزګاري او غربت په عروج دي. بلاول زیاته کړې ده چې موږ کله حکومت کې راشو نو ځوانانو او غریب ولس لپاره به د ریلیف ورکولو پروګرام آغاز کوو. हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं, कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफ. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे. नफरत की सियासत अरूज पे है, तकसीम की सियासत उस रूज पे है और हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा. एक सबको साथ मिला के इस मुल्क में अवाम के मसाइल के, मुल्क के मसाइल के हल निकालना पड़ेगा. سپریم کورټ د انتخاباتو شیډیول د اعلان وروسته په نوي حلقو د اعتراضونو په اړه د 2 درخواستونه مسترد کړي دي. بلوچستان کې د کوټې د 2 صوبایي نشستونو په نوي حلقه بندو اعتراضونه شوي. د جسټس سردار طارق په مشرۍ کې 3 رکني بنچ د ګل په ورځ دغه درخواستونه مسترد کړل. عدالت ویل چې د انتخاباتو لپاره شیډیول اعلان شوی دی نو اوس اعتراضونه نشي کېدی. د سپریم کورټ د فیصلې سره د انتخابات د ملتوي کېدو متعلق شکونه ختم شوي دي. د الیکشن کمیشن تر مخه
د دسمبر 16 څخه امیدواران د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول شروع کړي. बगैर शरई निकाह केस की बुशरा बीबी अदालत ता न दौड़ाने शुरू. د اسلام آباد ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ سیول جج قدرت الله د خان صاحب او د بشرا بیبي غیر شرعي نکاح کیس سماعت کړی دی. د سماعت دوران د بشرا بیبي وکیل عثمان ګل عدالت ته حاضر شوی دی او ویلي دی چې بشرا بیبي په لاهور کې ده او بیمار ده د کوم لوجې چې هغه عدالت ته نشي وړاندې کېدی. په کوم چې عدالت ویلي دی کچره هغه بیمار وي نو بیا د عدالت ته میډیکل ریپورت وړاندې کړی شي. لاهور های کورټ د توهین عدالت مقدمه کې د پی ټی آی د بانی چیرمن د جیل اوریدنې په پوری توګه د ودرولو درخواست مسترد کړی دی. د لاهور های کورټ د کسیزه بنچ د پی ټی آی د بانی د توهین الیکشن کمیشن کې د جیل ټرایل پر ضد د درخواست اوریدنه کړې. د الیکشن کمیشن وکیل ویل چې د توهین عدالت کیس کې د جیل ټرایل نوټیفیکیشن د دسمبر په 8 نیټه ہوم ډپارټمنټ جاری کړو. عدالت ویل چې اډیالا جیل پر راولپنډي کې دی د دې عدالت دایره اختیار په اسلام آباد او پنډي کې دی. روسو عدالت د جیل ټرایل بندولو درخواست مسترد کړو او الیکشن کمیشن او نور ته نوټس جاری کړی او جواب ته طلب کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف بانی ترجمان عمیر نیازی ویلي دي چې د سپریم کورټ د توهین عدالت نوټس میں تروسا نه دی ترلاسه کړی. د اډیاله جیل نه بهر میډیا سره د خبرو اترو په وخت بیرسټر عمیر نیازی وویل چې د عدالت د توهین په اړه د سپریم کورټ حکم لوستلی دی. د توهین عدالت نوټس تر اوسه ماته نه دی راغلی. عدالت جواب غوښتلی دی، جواب به ورکوو. موږ لیول پلینګ فیلډ غواړو. عمیر نیازی زیاته کړې ده چې موږ غواړو چې پاکې ټاکنې ترسره شي. لاهور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی مشر شیر افضل مروت د خوشی کولو حکم ورکړی دی. شیر افضل مروت چې د پی ټی آی سینئر نائب صدر دی 13 هفته لاهور کې نیولې شوی. د لاهور ډیپټي کمشنر د پی ټی آی دا مشر امن او امان ته د خطر په قانون په بنیاد نیولې. د های کورټ جج شهرام سرور چودھری د ګل پورز د خاغلی مروت د خوشی کولو حکم جاری کړو. عدالت د لاهور ډیپټي کمشنر ته د پی ټی آی د مشر نه د یقین دهانه بیان اغستو هدایات هم جاری کړي دي. شیر افضل مروت د خیبر پختونخوا په ځینې ښارونو کې د پارټۍ غونډو ته وینا کړې وه. هغه اعلان کړی و چې پنجاب کې هم د انتخابي مهم په سلسله کې غونډو ته وینا کوي. ملک راولپنډي کې د کرپشن ضد یو عدالت د پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړی دی. قومي احتساب بیورو د دسمبر په 14 فواد چودھری په بدعنوانۍ په یو مقدمه کې نیولی و. نائب د نیولو په وخت د بدعنوانۍ په اړه تفصیلات نه و ورکړي. فواد چودھری د بدعنوانۍ په یو بل کیس کې د اډیاله جیل کې موجود و. د نائب ټیم د هغه خلاف د کیس درج کولو وروسته هغه په بل کیس کې نیولی و. د پاکستان تحریک انصاف نوې چیرمن بیرسټر ګوهر خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د بیټ په اړه د تحریک انصاف خلاف کومه فیصله ورکړه نو عدالت ته رجوع کوي. د الیکشن کمیشن نه بهر میډیا سره خبرو کې بیرسټر ګوهر خان ویل چې الیکشن کمیشن د ملک تر ټولو مشهور پارټي د انتخاباتو عمل نه بهر ساتلو کوشش کوي نو دا به د جمهوریت خلاف سازش وي. ګوهر خان ویلي دي چې د پارټي دننه معاملاتو سره د اکبر ایس بابر هیڅ کار نشته. پی ٹی آئی چیئرمین په اکبر ایس بابر الزام لګولې دی چې هغه یو پلانټډ تن دی. د 9 مئی په پیښو کې ککړ مراد سعید او حماد اظهر په شمول د تحریک انصاف د 13 مشرانو شناختی کارډونه بلاک کړي شوي دي. د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو شناختی کارډونه د پولیسو په غوښتنه بلاک کړل شوي دي. د پولیس چارواکي وایي چې د تحقیقات مکمل کېدو پورې بعد د ملزمانو قومي شناختی کارډونه بند وي. ټول ملزمان د ترهګرۍ ضد عدالت ته د حاضرېدو بغیر قانوني حقوق نشي ترلاسه کولی.
چارواکو زیاته کړې ده چې تورن کسان به د شناختي کارډ له لارې ترلاسه کېدو والا سهولتونو نه محروم وي. هغه کسان چې شناختي کارډونه یې بلاک شوي وي په هغوی کې مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظهر، علی امین گنڈاپور، مسرت جمشید شامل دي. د دې نه علاوه د اسلم اقبال، کرامت کوکر، واسق قیوم عباسی، جمشید چیما، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس او غلام محی الدین دیوان شناختی کارډونه هم بلاک شوي دي. بولټن کې بعد خبرونو لړۍ دوامدار وي، خو وخت شو د لنډې شاندمې هم پښتون سره اوسئ. زبردست زبردست په 35 مو تاجر اتحاد د لوري په 35 مو وړي یو کم شپه ته ورځ هم دوام دا ته وایا خو وطن دا بل وځو 50 کې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ پر ضد مختلف سیاسي پارټو، مدني ټولنو او تاجر تنظیمونو فاروق اعظم چوک کې احتجاجي مظاهره کړ د وابډي او سوی ګیس خلاف. بولټن کې یو واری بیا هرکلی علاقائی خبرونه شاملو. د چمن په بارډر باندې د ون ډاکومنټ فیصلې خلاف د چمن او بارډر پر لوی لاره باندې د آل پارټیز قبایلو او تاجر اتحاد له لوري احتجاجي درنا نن په یو کم شپېتم ورځ هم دوام لري. نو تفصیل وګورو د چمن څخه د نعیم چکزی په دې رپورټ کې. پاکستان حکومت له لوري څخه د چمن اسپم بولدک ترمنځ پر دروازه د پاسپورت د پلي کې په ضد د آل پارټي تاجر لغړی اتحاد له لوري څخه احتجاجي پرلط نن په 50 ورځ هم دوام لري. د یادونې وړ ده چې د تیر یو کم نومبر وروسته د چمن اسپم بولدک پر مقامي دستګیرا او پرشانه کار باندې تګ راتګ معطل شوی وو، خو د دې تګ راتګ د معطل کېدو په وجه باندې د چمن اسپم بولدک په سلګونو تعداد کې خلک بیروزګاره شوي دي. دا ولس ویزې نه غواړي، پاسپورټونه نه غواړي، شناخته کارډونه نه غواړي، د تګ راتګ لاره غواړي. مکینزم د ګورنمنت کار دی، چک ایم بیلنس د ګورنمنت کار دی، ډیټا سیب کول د ګورنمنت کار دی، عمل راوصل د ګورنمنت کار دی، روزګار ورکول هم د ګورنمنت کار دی. لار دی ورکي موږ د حکومت څخه دا اپیل دی چې موږ ته د پخوا پر شا باندې چې 3 میاشتې مخکې کومه لارې لاوله پر شناخته کارډ او پر تذکره باندې زموږ تګ وراتګ کېدی. موږ د حکومت څخه دا اپیل دی چې موږ ته د هغه د پخوا پر شا باندې لار راکړي. تجارت تقریبا اوس میاشت پر اساس تجارت باندې د هر قسمه راتګ باندې دروغه ساته په تجارت سپورت او د ترانزیت په دروغه ساته باندې چې د دولت ناراض ريوزاني. بل خواته احتجاج کوونکو د بارډر پر لوی لار باندې تجارت هم معطل کړی دی چې د کوم په وجه باندې تجارتي مال بردار ټرکان په غټو قطارو کې ولاړ دي چې د هغو ټرکانو ډریوران هم د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت کومه فیصله کړې دغه دې بیرته واپس واخلي. موږ نه په چمن کې داسې باغات سته نه داسې کارخانې سته چې موږ دغه خلک روزګار پر وکړو. موږ په زراعو خلکو روزګار د بارډر سره تړون لري. موږ ته د پخوا په شانې پرشنه کارډ او تذکره باندې پاک افغان پوله راخلاصه کړي. د کیمرې ټیم سره نعیم چکزی، هم پښتو ون نیوز، چمن. په 400 کې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ پر ضد مختلف سیاسي پارټو، مدني ټولنو او تاجر تنظیمونو فاروق اعظم چوک کې احتجاجي مظاهره کړې ده او د وابډې او سوی ګیس خلاف سخته نعرهبازي کړې. نور تفصیل د منصور علي په دې رپورټ کې. 400 کې د بجلی او سوی ګیس د زیات لوډ شیډینګ په ضد د پړانګو د سیمې سره تعلق لرونکي د ضیاء الرحمن فاروقي په مشرۍ کې سیول سوسایټي، تاجر تنظیمونو او مختلف سیاسي ګوندونو په فاروق اعظم چوک کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. دغه احتجاجي مظاهرینو د فاروق اعظم چوک نه پس د وابډې دفتر مخې ته یو درنا ورکړه او د وابډې او د سوی ګیس د محکمو په ضد یې سختې نارې ووهلې. دغه احتجاجي مظاهرچینو د ټریفیک نظام ټول ګډوډ کړلو او د گاډو لوی لوی قطارونه جوړ کړی شول چې له وجې مسافر او د سکول ماشومان د سختو ستونزو سره مخ کړی شو. احتجاجي مظاهرچینو ته د وینا کوونکو وینا و چې د بجلی او د سوی ګیس د خیبر پښتونخوا پیداوار دی، خو ولې د دې صوبې ولس د خپل پیداوار نه محرومه ساتلې دی چې د پاکستان د آئین هم خلاف ورزي ده. دوی په حکومت باندې سخت ټکونه وچلول او ویل چې د بجلی او د سوی ګیس
ګیس د نرخونو کې د اضافه باوجود ولسته سوی ګیس او بجلی نه ورکول کیږي. دوی حکومت ته دا دړکا هم ورکړه کو چرتا په 40 غنټې کې دنه بجلی او سوی ګیس لوډ شیډینګ ختم نه کړي شو نو دا احتجاج به موږ د پورا ضلع پورې زیاتو. دغه احتجاجي مظاهره ته د عوامي نشل ګوند د تحصیل مشر شهزاد الدین د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د تحصیل صدر عابد خان لال محمد لال حکیم الله پوجی او نور ګڼ شمېر مشرانو هم ویناګانې وکړلې. د کیمرامین بلال جان سره منصور علي هم پښتون 400 په کوز جنوبي وزیرستان تحصیل توخله کې د تیر یوې هفتې نه د نیټورک بحالي لپاره د درنه جاری ده. د سیمې خلک حکومت نه غوښتنه کوي چې موږ ته نیټورک بحال کړي. نور تفصیل وګورو زموږ همکار معراج خالد وزیر په دې رپورټ کې. کوز جنوبي وزیرستان تحصیل توخله کې د تیر یوې هفتې نه د نیټورک بحالي لپاره درنه شروع ده. په دغه درنه کې د تحصیل توخله مشران، علما کرام او ځوانان شرکت کوي. دوی وایي چې تحصیل توخله په زرګونه آبادي لري خو د بده مرغه دلته نیټورک معطل دی چې د وجې خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او د خپلو مسافرو سره یې رابطه نه کیږي. د روډ په غاړه مو پرلط کړی ده او دا د سیګنل مبارک احتجاج ده او ان شاء الله تعالی امید لرو چې حکومت به د موږ د اواز واوري او د موږ د سیګنل فراهمي به وکړي. که بیا مو نه سولله ان شاء الله دا په میاشت نه بلکې 2 میاشتې دا درنه هم ورکوی چې نن تاسو کتلی چې دا لاره بنده کړې ده او لاره مکمل بنده کړې ده. نه به ان شاء الله تعالی ټریفیک نه سرکاري موټر پرېږدو او نه پرایویټ موټر دا لاره بنده کړې ځکه چې حکومت موږ اواز واوري او ټول قوم په اتفاق او اتحاد سره د یوت ارګنایزیشن موومنټس د احتجاج دا ټول په ان شاء الله مکمل بنده د سترسو په موږ مطالبه حل شوی نه. دوی وایي چې که چېرته زموږ د نیټورک مسله زر حل نشوه نو موږ به ډي آی خان ته تللی سړک بند کوو او د ډي سي آفس مخ ته به درنه ورکوو. د تحصیل توخله خلک وایي چې تر اوسه پورې زموږ سره ضلعي انتظامیه هیڅ رابطه نه ده کړې او نه یې زموږ سره څه مذاکرات شوي دي. ولې د سیګنالو مسله د مختلف سیګنال ستنه یو شی ته پولیو بنده ده روډ هم بنده روډ هم خلاص مو ته به سیګنال راکې دا روډ بند دی دا روډ مکمل بند ده پولیو هر بند. د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ناصر خان وایي چې زموږ هڅه ده چې په تحصیل توخله کې نیټورک زر به حل شي او د خلکو ستونزې حل شي. ډیپټي کمشنر ناصر خان وایي چې د تحصیل توخله د خلکو د نیټورک د نشتون د وجې مسلې راته احساس دی. په دغه نږدې ورځې کې به دغه مسله حل شي. معراج خالد وزیر هم پښتون کوز جنوبي وزیرستان تحصیل توخله. خبر شاملو په خیبر پختونخوا کې د نجی او سرکاري سکولونو زده کوونکو لپاره د مشترکه امتحاني حالونه جوړولو فیصله شوې ده. تفصیلاتو مطابق د محکمه تعلیم سیکریټري په مشرۍ کې اجلاس شوی. په دې غونډه کې د ټولو تعلیمي بورډونو د متعلقه ادارو مشرانو ګډون کړی وو. اجلاس کې فیصله شوې ده چې منصفانه او شفاف امتحانات لپاره یو ښه نظام متعارف کول پکار دي. مشترکه امتحاني حالونو جوړولو مقصد د دواړو څانګو زده کوونکو ته د مساوي موقع برابرول دي. د تعلیم د محکمې تر مخه نور مشاورت نه وروسته بعد د مشترکه امتحاني حالونو د جوړولو په اړه باقاعده اعلامیه جاری کړې شي. بلټن کې نړیوال خبر شاملو. د اسرائیل لخوا په غزا د ظلم سلسله اوس هم جاری ده. د تفصیلاتو تر مخه د اسرائیل لخوا بمبارۍ کې نور 90 فلسطینیان شهیدان شوي دي. تر اوسه پورې په غزا کې 18,000 نه سوا فلسطینیان شهیدان شوي او په زرګونو نور جوړل شوي دي. یاد دی وي چې شهید شوي وګړو کې په لوی شمېر کې ماشومان، زنانه او بوډاګان شامل دي. بلیټن په آخر کې د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وايي راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم یخ او اوچ ولې شمالي سیمو کې به سخت یخني وي. د دوران د پنجاب او خیبر پختونخوا په میداني سیمو او بالای سند کې به د سحر او شپې په وخت کې لړه خوروي. تیر شوه روز دوران هم په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ پاتې شوی وو. د محکمې موسمیاتو تر مخه نن کم درجه حرارت د کشمیر سیمې لیک کې -4، د خیبر پختونخوا سیمې کالام کې -5 او دل کې -3 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړل شوی. دا تر دې تمام مهم خبرونه. نور خبرونه اپډیټس لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د الله پامان.